د چا په باره کې چې الله د خیر اراده وکړي هغه ته د دین پوهه ورکړي. که دا د خیر اراده الله یو نارینه ته وکړي هغې ته د دین علم ورکړي. که دا د خیر اراده یو زنانه ته الله وکړي هغې ته د دین پوهه ورکړي، په دین باندې پوهه کړي. د قرآن او حدیث علم دا ورله ورکړي. اصلي ښایسته علم اصل کې هم دا دی، العلم ما قال الله وقال رسوله. اصلي علم وایسه دی چې الله ویلي او رسول ویلي، ته دې باندې پوه شي. قال الله وقال الرسول صلی الله علیه وسلم باندې پوه شي. دا اصلي علم دی. دا کمال دی چې انسان په دې کې مهارت حاصل کړي. او علم اصل کې هم دې ته وایي دا د دنیا شی نه زده کول دي ته فنونه وایي، فنون دي. دا هلکه دا فلانې سړی په دې فلاني فن کې ماهر دی، دا فلانې په دې فلاني فن کې ماهر دی، دغه فنونه دي. او دا علم چې دی اصلي دا د علم دین دی. قرآن او حدیث باندې انسان ځان پوه کړي، دې دپاره خپل ژوند د هغې څه حصه هغه وقف کړي انسان. بیا دا علم چې دی په دوه قسمه باندې خلک یې کوي. یو داسې چې ټول عمر یې ورته وقف کړی، لکه دا طلبا په مدارسو کې کار روزګار هر څه پرېږدي. زموږ ستاسو په شان خلک راځي او به مدرسو سره تعاون کوي چې زه دا علما به تیارېږي، موږ ته به الله اجر راکړي. دوی به سبا دعوت کوي، دوی به منځونه خلکو ته کوي، خطبې به کوي، زما به پکې حصه دا زموږ ستاسو په شان مسلمانان دي مدارسو سره تعاون په کم نیت کوو چې دا زموږ د دین مرکزونه دي، دا زموږ شریک د دین او د اجر ځای دی. دلته زموږ د امت علما د بچو د تربیت علما تیارېږي. نو یو خو دغه خلک دی چې مکمل شپه ورځې په ځان وقف کړي، کور او کلی او وطن او مور پلار او خویندې وروڼه یې پرېښي دي. ډېرو پکې ودونه کړي طلبا او هغه خپله ښځه بچي هم پرېښي، چېرته هفته کې یا میاشت کې یو ځل غریب کور ته ځي او بس نور په مدرسه کې پروت وي. یو خو داسې علم دی، دا خو هغه مکمل ډېره زندګي ورکول، دا غټه قرباني ده. خو که یو سړی دومره غټه قرباني نشي کولی، یو ملګری دی روزګار والا دی، خامخا د کور خرچه ور په غاړه ده، دا غریب نشي کولی چې مدرسه کې شپه ورځ پرېوځي، ځکه د کور خرچه به بیا څوک چلوي. دغه رنګه نور کارونه دي د دنیا، ملازم دی یا چې کوم دی پردی نوکر دی غریب، نو دی دې داسې وکړي چې په دې 24 ګنټو کې نیمه ګنټه سهار کې فارغ یا ماښام کې چې راشي یو عالم سره کښېنه یا یو درس کېږي، تا ته پته ده لکه دې ځای کې د قرآن درس کېږي، هیله ورځه بدام ته په یو درجه کې علم والاو کې راغی، الحمدلله په یو درجه کې په طلاب العلم کې ته داخل شو، د علم په طلب کې لګیای، بس یو درس کې کېنې د یو عالم نه د قرآن ترجمه شروع کړله، ناظره دې نه ده ویلې، ناظره شروع کړه. اوس وختي سهار زما بیان اوس دغه نه مونږ راغو ملکڼ نه بټخیله کې مې بیان و، هلته نه په منډه منډه راغو، هلته هم دا خبره ما وکړله چې دا علم د دین دا ډېر ضروري دی. که یو انسان ټول عمر دې له نشي ورکولی، شپه ورځ په یو مدرسه کې نشي پرېوتی، ځکه د انسانانو بعضو خلکو ډېر کارونه مصروفیات دي، هغه ترتیب داسې جوړي چې هغه غریب ټیم نشي ایستلی. نو خیر دی په دې 24 ګنټو کې د یو ګنټه 30 ګنټې مې د خوب د غم خادۍ د کور د بچو د دې دپاره شوې، دا یو ګنټه زما د الله د کتاب دپاره شوه.